دا د الکسندر پیلس چې زه تاسو ته ښیم. دلته یو نمایش دی، دا پخپله یو غټ تاریخي ځای دی او زه به دلته راورسېدم. د بي بي سي دغه ښکاري د زړې زمانې چې په 1936 کې دغه کړی نو هغه هم تاسو ته تاریخ ښیم د دې الکسندر پیلس. او دا ډېر دا زه نن په تاسو باندې د دې ځای سیل کوم. دا د لندن فیسټیول اف ریلوے ماډلینګ داسې شی دی. د دې ما په 14 پونډو باندې ټکټ واخیستو او دلته رالم او ما چې دا تاسو ته وښیم چې دا څه دی، دا وایي دی دنیا دې له راله او دلته دا بسونه دې له فري راځي. دا ډېر داسې زبردست شان دغه دی. په دې کې به څه به دا به ستاسو ته بیا ښیم او بیا به دا غټ حال دی دلته. او دې ته زه دلته راننوتم او د ټولو نه اول سلام زما دې سړي سره وشو. د مصر سره د تعلق دی. Thank you. Nice to see you. Okay. I want to have a walk. Okay. See you. Okay. کتابونه کوم په دې کې د ریلوې څه دي دا به زه ګورم. خو لا اوله پکې د کتابونو زه سلام کوم چې دا زما د کتابونو زما دغه دا ټول بوکس چې دي دا ریلیټډ ټو ریلوې پروګرام چې کوم دا کې شی دی که نه دا څه ډېر د کمال حال دی. ډېر د کمال حال دی. دې کې ډېر پروګرامونه کېږي او دغه کېږي وشي. دا به زه تاسو ته چې په دې کې څه دي دا به ستاسو ته Yes, sir. Who's your rival? In London, there isn't one. So no. دا ماډل کې خو دغه ډېر څه دغه دی. The only ones we've got for O gauge are down this end, and it'll be those bits there, and the bits on the back. Touch. Analog locos controlled in a digital way. So you've got all the features that you'd expect of a digital controller running on analog. So it's wireless, you've got a lot more control over it. ریلوې نظام دی دا ښایي زه دې ځای کې نه دا کنټرول کوي او ګورئ نه Retail price for the analog set is, I think, 300. And for the digital sound is 4. Double check that. شغل په ډول دا ځان له هنر دی دا دونه په دې کې دغه دی. خو د دې چې دا ټول مزدار دغه دی هغه دی دا حال دی چې په دې کې دا ریچ شوی دی ګټه خبره. او دا چې د غر د پاسه دغه دی د غونډۍ د غټه د پیلس ته وایي د هغې د پاسه دی ډېر زبردست دا هغه چې هغه د اور والا دا وایي اوس هم دا یو دغه څه ده ما دا دغه حساب دغه شو په دې لندن کې خلکو له بس دغه دپاره دغه پکار ده دا بانه پکار ده. دلته ټول انګریزان دي لکه بلکل نور پکې صرف زه یوازې زه ګرځم. Can you reach that +20 in your bedroom? Yeah. Whistle. It took me back to 1960. Yeah.
ویسټ هیل ویګن ورکس دا چې کوم دی دا لپاره ډېر زیات وړو پکې دی کې زیاته دلچسپي ده لوی خو پکې دونه نشته Yeah, my sister came with me. ماشاءالله کې ماډل جوړ کړی دی په باقاعده ونې دي دغه دي هر څه په دې کې ده This is the most vulnerable. We saw the coach. هغه خیر دی چې خیر بالکل If you buy anything today and you have any concerns, then this is the test track. You can come here and get it tested. What we're here for. میجارټي خلک چې دی دا زما په شانتي بوډاګان دي کنر دي که ښځې دي ماشومان بوډاګان دون مخلوق دی چې څه وایم It's an easy fit. It's a Helgen 52. Right, those flipping 8 Elgin. That's why you're not. Oh no, it's not Helgen. No. Dapple. Oh, that's better. Sorry, I beg your pardon. Yeah, it's the Cheltenham model limited. Oh, yeah. That one. Oh, right, yeah. Which is a very recent. ट्रेन्स पनि دا ټول اړي ګرځار او چې اپریټ کوي دا کوي دا په مختلفو علاقو کې دا کنیکټ کیږي دا په دې کې دا د دې ماډل دی ډېر مزدار ډېر ماشاءالله ریلوے ماډل ट्रांसपोर्टेशन अरेंजमेंट द फ्यूलिंग द मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ कम چې د ऑर्गेनाइजेशन د غیر پالسا ایسے سب بنا ہے زبردست دا زړې زمانه د وخت ولې چې کوم دا پیشو ټیکټ دا په سټیشن کې باندې دی دا په دې کې چې کوم دی اوسه دا او چې دا لاین ډاون لاین د دې انفارمیشن دی ورکوي دا چې څوک دا دغه نه مخکې چې کوم سیګنال به وي خاوره غتیل چې په کې چول او لاټي نو په چا زمانه چې کوم خلک هغه ته یاد دي here the kerosene oil was used in kerosene oil was used in this land. I really don't know. You did not see this land while using for signaling? Huh? بنیادی کوم چې ماډل دی او دغه ازاړه چې هغه خو ولې نه هغه پای حل چې دې تر نن او زین بیا د رنگ صدا دی د مختلف ته بالکل او دا سډیر غټ دی دا تقریبا باندې یو عمر دی خو د سټرکچر د چت یو شانتي دی دا بل شانتي دی دا لګوټه ځات تاګه کوش دا واستاستا داخل چې دا سره دا وکړه زنګ پاکستان کې چې کوم دا ریلوی چې کوم دا جنې وي دا به موستلی دلته په برمنګم چې کوم دی نو دلته به جوړې دی بیا وتلی او هلته په ولې چلې دی به دا یو زمانه وه د هر کمال را زوال پوه شي هر قوم د هر خلکو د هر ټکنالوژي د هر څه یو وخت همیشه بچه تشه ده خدای ده نور ده چاله ده د فرنچ ریلوی سوسایټي دا ګوري دا خو ولې دا په دې بس دا خو ولې دا په دې بس دا خو ولې بیا ول دا ماډر داسې زونه چې
Yeah, they're a big short chimney and then when they're dynamiting the rock, زیاده چې په دې کې زیات زما په شان سپینګری دي یا ماشومان دي. Excuse me. Why mostly I see the old people like me here. That's the one you want to ask. No, yeah. They're the only young guys here. Look, all the old here. Why? We have some historical psycho, or we are recalling our childhood, or because of that. I think what happens, it's like stamp collecting. We were saying on the way here. So years ago, if people did stamp collecting, Okay. but now it's completely gone out of fashion because. So this is a thing for I bet there's not many young people in these societies. Okay. Thank you, dear. او دا یو می دا حالو کتو بل می دا حالو کتو او ډیر څه می معلوم هم کړو دغه مې کړو ډیر څه وام ګرځېدم دا داسې علمي شان دغه دی دا موضوع چې کوم دی دا دلته لیکلي چې respect must be over for re-entry که ته بیا راتلل غواړې او بهر ته وځې نو دا چې کوم دی دا به اغوندې د دې داسې یو دغه شانتې دغه تاسو ته دا خیم دا حال د دې دلته دی او دا داسې ډېر داسې د کمال دی د دې بل دغه اصلي رنګ دی هغه دا دا ډېر ښکلی دا دی دا دی دا غونډه دی چې په هغې د پاسه دا دی دا لندن دی دا ما سره خبرې وکړه دویم چې کوم دی نو وایي چې یاره ما په 1950 you saw the TV first time and you you understand the age you understand this is TV and you watch it and yeah that was in 50s. Well, I'm 50. In 50, okay, so and at that time it was black and white. Actually the color one was started after 70. Yeah, and we got it in 70 but you got it in 60s. Okay. That's why I'm talking about these towers. Yeah. Thank you, dear. Thank you. دا کچلار ده دغه راختلې ده دغه کې هم خلک راخیږي خو دغه داسې اوس ځوانانو کار دی دې ځای ډېر داسې مزدار شان دغه دی داسې ډېر ښکلی دا نظاره ده چې مچېدار ته وښیم دې کې څه دوربونو وړاندې ده او دا لږې ښکاري دغه بلډینګونه هلکې دونه لرې دي چې څه وایم دا پکې ګورئ دا پکې دا خلک سایکل کوي دا دلته دا بي بي سي چې ښایي دا دغه که تاسو نه دغه د زوړ ټایپ دغه ښایي دا خو دا یې ولې دلته راګوري د دې تاریخ څه دی نو هغه دلته لیکلي when the BBC launched television from Alexandra Palace 1936 نو د هغې تاریخ ته لیکلی چې لکه چې د BBC د ټلویزیون الاولني هغه کارګران هغه پروګرام پېښ کولو والا او سندرو دغه والا کولو والا هغه دا دي دې کسانو د BBC بنیاد ایښی دا BBC ټاور ریسپشن دی او دا چې دا د BBC ټاور دا وینئ دنیا دغه دی دا په دې غر باندې دی او دا چې دا دی الکسندر پیلس او دا الکسندر پیلس او ایست کورټ دا چې داسې دغه دی چې دا سلی چیرې زه دا تاسو ته درنه وکړم تhank you dear څنګه کې تیاتر دی دا دی یو بل دغه دا دی دننه دا دی د بل طرف ته زه راغلم دی څه ډېر ښکلی دا دغه ولا کړی څه وه دا لیکلي دي ګوره دا BBC TV دا خو د هغه زمانه کې BBC کومې کیمرې استعمال کړي دي دا چې کوم دی نو دا په دې کې د دوی مخاله مانیټرز چې کوم دي دا ټول د په پکچر کې په دغه کې باندې یو نو
20th anniversary. This is second week. Here it's recording. Yeah. Let's go to here. Come. That's it, control. Yeah. And control table. Okay. And obviously through the transmitter room, Okay. out the aerial, And, and then to the television. Okay. That's here, huh? That chicken there. Sorry, dear. Different stages chicken there. Padi ke khul di padi. Tarihi darwaza de le tarafna inside now.